کندهار کې توپخانه بازار ورته وایي دلته اکثره دا شان جوړیږي تبخیان دي کولران دي ګاډیان دي بیلچې دي لورونه دي کولنګان دي څه تیره شان چې دي هغه دلته جوړیږي په خیر خیر سم دي ګوره توپخانه بازار ډېر تاریخي قدامت لري ډېر پخوانی بازار دی کندهار او ډېر وخت بعد موږ دې بازار ته راغلو تقریبا 11 کاله وروسته زه دې بازار ته رالم 11 کاله وروسته توپخانې بازار ته رالم تقریبا 11 شپې وروسته زه دا بازار ته رالم 11 شپې وروسته دی رالی نو خو 11 شپې در مخه به دې غږ کوي موږ به هم په دا دې 11 کاله کې به یو څه وخت کم سوی وای یو 12 شپې به کم سوی وای دا بیا ارګ بازار دی دلته بیا ډېر کتابخانې دي یعنې د کتابو د خرڅولو ځایونه دي ولایت پخواني د ارګ تعمیران دا پخواني تعمیران دي ټوله ارګ بازار ډېر مشهور دی ګورئ که د کندهار ډېر لرې سوي یاست نو دا د کندهار ارګ بازار دی بسم الله الرحمن الرحیم یو وار بیا ستړي مسئ او په دې هیله چې جوړ روغ به یاست د کندهار پر سړکونو د اختر دپاره تیاریانې روانې دي موږ په عینو مینه کې دلته هم ګلانو بیږي او د دې ځای د انجینرانو په ښایسته لاسو ښه فوارې ښه سړکونه ښه کورونه ښه دروازې او د ژوند دپاره یو منظم سیسټم او دا هم د اوبو ټیمونه چې ګلانو وي موږ انجینر صاحب باسط روان کړي وای ته څه د اختر کالي در کوم او په دې کې شرایط دا دي چې دا کالي به ګرده یو رنګي صدریانې به لري یو انجینر صاحب احمد ضیا وای زه پلنامه غواړم دا د سپین ږیري طبیعت به ورکوی بالاژه او رئیس صاحب خو نو دغسې و ډوډۍ په نیمه کې پرېښول وایي ښار بندېږي انجینر صاحب موږ دې وینو نو کالي به وکړو د خیره اختر ته خدای دې ده ته اجر او ثوابونه ورکړي دا و دې داسې قرار وویل خدای دې اجر او ثوابونه ورکړي یا دوله د هر وخت موږ ته زیګر ټکولی دي اوه ګوره دا دی دا د کندهار د ګرمۍ موسم رئیس صاحب معلومیږي څو دی ګرمۍ موسم اته چیش ده دا د ښایسته دروازه جوړیږي دا دروازه هم کم انجینر صاحب چې جوړوي نو نه پوهېږم چې انجینر رازق یې جوړوي کلفي والا ده جوړ کړی ماشاءالله دې ورسره یي کلفي والا دی که دا دلته انجینر صاحب د ګرمۍ درجه دې نه راته وویلو د ګرمۍ درجه نو تا ته چې ویل چې 14 ګرمي ده په کندهار کې او دا هم د عینو مینې هغه عمومي اوپن دروازه ده چې تر مخه نه وه اوس دا دی د انجینر صاحب عبدالرازق لخوا 20% د کار شوی او 20% د کار السلام علیکم مخ ته تللی دی با کمندان صاحب څنګه راوړي څه کار و با مالې څه غوران به کار ده ما تورجان خو نه څه مولای سي خوش کړه ته ما سره اوسه ګورته غوران رسېدلی ده غوران رسېدلی ده راشه وسته په بازار یا په والله با مسخري سره کولې با ځان سره شو هغه ته څنګه درول ما ول څنګه وروي څه خبر غره اجازه ورسله ما یا خدای په ما کا په سره په هغه پولیس چاګو سباري ځان سره چې ورته پولیس چاګو بس الله دې غمره کو بس ان شاء الله بیا اوس به ورای کړه ده کنه ده کړه لا ویډیو پورته کړه ده حساب زه له ورسره آزاد خیر چې اوسو موږ پرچیز د خپل کې په خاص بیا ان شاء الله ورسره راکې بخیر بس الله دې غم وسام ان شاء الله څو ورځې بعد راغ در باندې کوم د خیر تشکر خدای دې غم ورکړي تشکر او کابل ډېر رش لري یارانو غوړه کوم په کارو بیا راغ وکړي د خیر سره غوړه خو نو بیا تاسې څنګه جوړوي انجینر صاحب موږ خو یې پخوو موږ پخوو ښه مالیه خدای چې المر ته ایږدي
یا یو موږ دای هغه ناکي سړی مریضي یا په خو یا دغه غوړو په کوپس یا هغه د چوبای کم شپان ګوره د تیر کال کې اوس موږ ساتلې ده ښه او دا چې موږ دغه کو وبکو بیا واچو دیګ ته برک سور واچو بالانو دا تر ماښامه یې شي تر ماښامه یې شي چې خوندور ګاټس ولا کاسل بالای راکښته کو باره وکا چوغه یو جیک تر دی واو کندهار کې ښکلی توت ښایسته ده ماشاءالله یو سربسته بازار دی دا بیا بېشک وګوره چې راولاړ سي وایي څو پتلوسه غواړي موږ خارجان یو ما زه ګورو دا نوې سړک چې ووتې د چترال پر مخه د مشاو غاړه دا زموږ د امپراتور شاه غازي مقبره ده دا په کندهار کې ښکلی توت ښایسته ده ماشاءالله یو سربسته بازار دی دا بیا بېشک وګوره چې راولاړ سي وایي څو پتلوسه غواړي موږ خارجان یو ما زه ګورو دا نوې سړک چې ووتې د چترال پر مخه د مشاو غاړه دا زموږ د امپراتور شاه غازي مقبره ده دا په کندهار کې ښکلی توت ښایسته ده ماشاءالله یو سربسته بازار دی دا بیا بېشک وګوره چې راولاړ سي وایي څو پتلوسه غواړي موږ خارجان یو ما زه ګورو
دا نوې سړک څو وټې صدرات پر مخه دا مشاو کار دا زموږ تمپراتور دا شا درجه مقبره ده پوره نه و دا په کندهار کې ښکلی توت ښایسته ده ماشاءالله یو سربسته بازار دی دا بېشک وګوره چې راولاړ شي وایي څو پتلوسه غواړي خارجیان ورته موږ خارجیان یو موږ خارجیان یو ما ځای ګورو دا نوې سړک څو وټې صدرات پر مخه دا مشاو کار دا زموږ تمپراتور دا شا درجه مقبره ده پوره نه و دا په کندهار کې ښکلی توت ښایسته ده ماشاءالله یو سربسته بازار دی دا بېشک وګوره چې راولاړ شي وایي څو پتلوسه غواړي خارجیان ورته موږ خارجیان یو موږ خارجیان یو ما ځای ګورو دا نوې سړک څو وټې صدرات پر مخه دا مشاو کار دا زموږ تمپراتور دا شا درجه مقبره ده پوره نه و دا په کندهار کې ښکلی توت ښایسته ده ماشاءالله یو سربسته بازار دی دا بېشک وګوره چې راولاړ شي وایي څو پتلوسه غواړي خارجیان ورته موږ خارجیان یو موږ خارجیان یو ما ځای ګورو دا نوې سړک څو وټې صدرات پر مخه دا مشاو کار دا زموږ تمپراتور دا شا درجه مقبره ده پوره نه و دا په کندهار کې ښکلی توت ښایسته ده ماشاءالله یو سربسته بازار دی دا بېشک وګوره چې راولاړ شي وایي څو پتلوسه غواړي خارجیان ورته موږ خارجیان یو موږ خارجیان یو ما ځای ګورو دا نوې سړک څو وټې صدرات پر مخه دا مشاو کار دا زموږ تمپراتور دا شا درجه مقبره ده پوره نه و